السلام علیکم. ستړي مشه د څلورم نفر پولیسي ناول درنو مینوالو هیله ده چې تاسو ټول به ښه اوسئ. تاسو د تېرې شپږ پنځوسمې برخې په پای کې اورېدلي وو چې رامین فریدریک د ژرترود د کور څخه د وتلو لپاره د تحقیقاتو لپاره لیږلی وه چې ژرترود د کوم خوا په طرف باندې ځي، ځکه هغه لیک چې دوی ورته د شپې په کور کې ورګزار کړی وه داسې ورڅخه معلومېدله چې هغه دې د څلورم نفر سره ملاقات ولري. دا چې له دې وروسته څه کېږي، آیا ژرترود رښتیا هم سپین نسرین یعنی څلورم نفر ته ورځي او که څنګه، په دغه برخه کې را سره واورئ. د فریدریک د خبرو لیږدونې ډول ډېر عالي پیل شوی و. هغه پر ژرترود د خپلې لور نوم ایښاوه او دا هماغه څه و چې ما یې تمه لرله. د ژرترود په اړه د فریدریک له معلوماتو څخه داسې ایسېده لکه اوږه پر اوږه چې ورسره روانه وي. ډاډه وم چې د هغه د خبر ورکونې او زما د لارښوونې ډولونو له یوې راډیوي مکالمې سره ډېر ورته والی درلود. د پولیسو د ورپام کېدو امکان نه وه. د موټر د بیسیم دستګاه مې چالانه پرېښې وه او زه هره شېبه د دې وروستي خبر د اورېدو په تمه وم چې ژرترود چیرته تللې ده. خپل تګلوری مې بدل نه کړ. موخه مې د ژرترود کور وه. غوښتل مې چې سر ورښکاره کړم. له موخې سره نږدې د بیسیم له لوډ سپیکره د فریدریک غږ پورته شو. الو، د لور په تګ مې اوس هم سر نه خلاصېږي. صبر وکړئ چې ټیکسي ته یې ورغږ کړل. ورته ومې ویل ورته پام دې وي فریدریکا. لور مې له خدای په امانۍ پرته ټیکسۍ ته وخته او لاړه. خو وګوره چیرته لاړه. وروسته مې وخندل. فریدریک هم په خندا شو. څو شېبې چوپتیا خپره شوه. هغه د دستګاه چوپتیا ماته کړه. ویې ویل چې د لور د ټیکسي له جهاد څخه داسې ښکاري لکه خپل د کار خواته چې ځي. ومې ویل هڅه وکړه تګلوری یې در څخه خطا نه شي. لږ وروسته فریدریک وویل غوږ ونیسئ. زما په خیال لور مې له یوازیتوبه تنګه شوې او غواړي خپلې وظیفې ته لاړه شي. ما وویل ته ډاډه یې؟ هو، زه هم دا اوس ورسره یم او 1-2 دقیقې وروسته د کار ځای ته رسیږي، البته که تګلوری وانه ډوي. بیا چوپتیا شوه. د فریدریک بل خبر دا و چې لوري د خپل کار د ځای مخې ته له ټیکسي ښکته شوې او ودانۍ ته ننوتې ده. کله چې مې دا خبر واورېده له ځان سره مې وویل نو له سپین نسرین سره د ژرترود د لیدو ژمنه نن نه ده. فریدریک ته مې وویل ورته پام دې وي ښایي له دفتره راووځي. هغه مهال زه د ژرترود له کوره لرې وم. کله چې د کور مخې ته ورسېدم موټر مې لږ لاندې ودراوه. پلی شوم او ودانۍ ته ننوتم. دروازه مې ډېره ژر پرانیسته. له دې سره چې د هغې پر نشتوالي ډاډه وم بیا مې هم احتیاط له لاسه ورنه کړ. خونه مې په ځیر سره تالاشي کړه خو څه مې هم پکې ترلاسه نه کړل. وروسته د جامو هماغې المارۍ ته ننوتم چې شاته یې زینې وي او په زینو کې پورته شوم. مخابراتي دستګاه پر میز پرته وه. شاوخوا یې بل څه شی نه ترسره کېده. هلته مې د تللو موخه د هغې د مخابراتي دستګاه خرابول وه. د دستګاه شا مې پرانیسته. څو راډیوي لیمپونه مې سره واړول او یو نری سیم مې غوڅ کړ. په دې مې د ژرترود د کور بیسیم دستګاه له کاره واچوله. ډاډه وم چې نه یې ورته پام کېږي. که په پوه هم شي پر جوړولو یې باید ډېر وخت تېر کړي. هدف مې دا و چې هغه نوره له کاپا سره راډیوي تماس ونه شي نیولی. د ژرترود له کوره راووتم او د پولیسو ادارې ته لاړم. څوکانم په خپل دفتر کې نه وه. همالته کېناستم. 1-2 دقیقې وروسته راغی. راته ویې کتل او ویې ویل دا پر څه حال شوی یې؟ ناخرې له ګیره خیرنې جامې څه خبره ده؟ ومې ویل اوس د دې خبرو وخت نه دی. د کاپا له کارکوونکو څخه یو تن چې په حقیقت کې په 2م قطار کې راځي لا پاتې دی چې لرنا نومیږي. نوموړي د شپې لخوا د راما هوټل په بار کې دنده ترسره کوي او اوس باید په خپل کور کې وي. 2 ماموره پسې واستوه چې ګرفتاره یې کړي. هغه هم باید له ځینو شیانو خبره وي. زه لاړم چې ډېر کارونه لرم. ډېر نازک پړاو ته رسېدلی یم. څوکانم وویل زما په نظر د زندان کلي باید تا ته در وسپارم. ویې ویل وروسته سره غږېږو. اوس د خدای په امان. د پولیسو له ادارې څخه چې راووتم موټر مې وخوځاوه او له فریدریک سره په تماس کې شوم. څرګنده شوه چې ژرترود لا له خپل دفتر نه ده راوتلی او پخوا غوندې پر کار بوخته ده. پرېکړه مې کړې وه چې ټوله ورځ په موټر کې اوسم. ان که لازمه وي شپه هم پکې رونه کړم. سیده تروکاردو هوټل ته لاړم. ادینا راته منتظره وه. هغه مې له هوټله راویسته. ادینا وپوښتل د ژرترود حال نه شو معلوم؟ ومې ویل ولې نه، هغه د خپل میز تر شا ناسته ده او کار کوي. نو له سپین نسرین سره نن نه ویني؟ ومې ویل څرګنده نه ده. فریدریک ورته په څار دی. ویې ویل ستونزمن کار دی.
ومې ویل له همدې امله درپسې راغلی یم. وی ویل څومره ښه. دواړه له هوټله راووتو. زه سټرینګ او ادینا مې اړخ ته کېناسته او وخوځېدو. موخه مو د فریدریک د څار ځای شاوخوا وه. ټوله ورځ او آن شپه زه او ادینا په یو موټر او فریدریک په بل کې د جرترود په څار وه. د شپې په لومړیو کې فریدریک خپل ځای لندن ته پرېښود او د استراحت لپاره د هغه کور ته لاړ. جرترود چې بهر ځای تله څارله مو. ډېر کوچنی حرکت یې زموږ له سترګو پټ نه پاتېده. د شپې پر 9 بجې بېرته خپل کور ته لاړه. زموږ څارنه نوره هم کلکه او شدیده شوه ځکه ممکن نیمه شپه مهال له کوره ووځي. 2 ورځې او 2 شپې مو په همدې حال کې تېرې کړې او په وار سره مو آرام کوه. د 3مې ورځې پر اظهار فریدریک چې د هغې ورځې لومړی نوکریوال وه د خپل موټر په بیسیم خبر راکړ چې جرترود له خپله کوره راوتلې او د نورو ورځو په شان پلې روانه ده. له سپین نسرین سره د هغې د لیدنې ورځ مې هماغه وبلله ځکه د نورو ورځو پر خلاف نن پر 9 بجې له کوره راووته. څرګنده وه چې نن کار ته د تلو نیت نه لري. د فریدریک لخوا د دې خبر د رارسېدو پر مهال زه د لندن د دفتر په شاوخوا کې وم. په چټکۍ له هغه ځایه وخوځېدم. د فریدریک تګلوري ته مې ځان ورساپه او ورپسې شوم. هغه سهار را سره ادینا نه وه. نوموړي د لندن په کور کې راته سترګې پر لاره وه خو هلته د ورتګ او هغې د راوستو وخت مې نه درلود. اړتیا یې هم نه وه. هغه مې له خپرونې څخه اړخته کړې وه. یوازې د لندن شتوالی ضروري وه. فریدریک ته مې د لندن د راوستو لارښوونه وکړه او ورته ومې ویل چې ورته ووایي څېره اړولې هېره نه شي. فریدریک وخوځېد. ځای یې ما ونیوه. جرترود مې په 2 قدمۍ کې پر پایدرو روانه وه. په دې 3 ورځو کې مې څېرې بشپړ بدلون کړی وه. ږیره مې غټه شوې وه. یو خړ خنکاک او پتلون مې اغوستی وه. پایڅې مې هم ښکته کړې وې. بیخي لوفران غوندې ښکارېدم او بڼې مې له هغه موټر سره هېڅ سره نه خوړ چې جرترود مې په 4 سترګو پکې څارله. هغه د ټلیفون یوې غرفې ته ننوته لکه تر هغه ځایه چې کوم ټلیفون نه وي موندلی. تقریبا په 100 قدمۍ کې مې موټر ودراوه. جرترود یو ځای زنګ وواهه. ومې انګېرله چې باید لندن ته یې کړی وي. لږ وروسته له غرفې څخه راووته. 2 ګامه چې لاړه ټیکسي ته وختله. هغه څه چې زما پام یې ور اړولی وه دا و چې جرترود له یو ډېر کوچني دستکول پرته بل څه نه لرل. ان خپل همیشنی ښځینه دستکول هم ورسره نه وه. په بیسیم دستګاه کې مې پر فریدریک غږ وکړ. هغه ځواب راکړ چې 1 دقیقه وروسته له لندن سره درځو. خپل تګلوری مې ورپښوده او د جرترود ټیکسي مې تر څار لاندې ونیوله. ټیکسي د مکینک سیند پر پل تېره شوه. له ځان سره مې وویل د لیدنې ځای خامخا د سیند پر هغه غاړه دی. دومره له هیجان او تلوسې ډکې دقیقې د ټول ماموریت په اوږدو کې راباندې راغلي نه وي. ښکاره پر خپلو پښو د لومې خواته روان وه. یوې شېبې غفلت مې ټول تېر فعالیتونه او نقشې له منځه وړلې. د لندن غږ د بیسیم دستګاه له لوډ سپیکر اوچت شو. د هغوی موټر مې ولید چې تر شا راپسې وه. لندن وپوښتل د جرترود ټیکسي وینې؟ ومې ویل که ته هم لږ ځیر شي لیدلی یې شې. ویې پوښتل ستا په فکر چیرې روانه ده؟ ځواب مې ورکړ څرګنده نه ده خو فکر کوم ښایي له سپین نسرین سره یې د لیدنې ځای په ژوباړ کې وي ځکه له هغه ځای پرته د لیدنې لپاره بل کوم وړ ځای نشته. د جرترود ټیکسي د تایلنډ د غرونو سلطنتي ماڼیو شاته وګرځېده او د ژوبڼ له دروازې سره ودرېده. ما خپل موټر ودراوه. سترګې مې په ټیکسي کې وې. ومې لیدل چې جرترود له ټیکسي څخه ښکته او په ګړندیو ګامونو د ژوبڼ دروازې خواته لاړه. له موټر ښکته شوم. زما شاته د فریدریک او لندن موټر ودرېد. لندن یې وږیرې ایښې او سپینه ګردۍ خولۍ پر سر وه. هغه ته مې پر سر اشاره وکړه او خپله په جرترود پسې وخوځېدم. هڅه مې کوله چې واټن مې ورسره کم کړم ځکه د ورکولو ویره یې وه. هغې یو ټکټ رانیوه او ژوبړ ته ننوته. ما هم همدا کار وکړ او پسې ننوتم. د شنو بیزوګانو د قفس تر مخ پورې مې لا لیدله. ناببره له قفسونو سره په تېرېدونکو خلکو کې راڅخه ورکه او پر خاورو د تور شویو اوبو په شان غیبه شوه. د هغې ورکېدنه زما لپاره پر سر د چکش د ګزار په شان وه. 2 ګامه لاړم. کله چې له موندلو ناهیلی شوم بې له ځنډه پر راغلې لار بیرته د ژوبړ د دروازې پر لور وخوځېدم. په مخامخ را روانو خلکو کې مې په ډېره سختۍ لار ایستله. پر لار له لندن سره مخ شوم. ورو مې ورته وویل هغه راڅخه ورکه شوه. بیرته د دروازې خولې ته درځه. ځان مې د ژوبړ دروازې ته ورساوه. فریدریک له دروازې سره نږدې دیوال ته شا ګرځولی ولاړ وه. ورته ومې ویل ښکار ورک شو خو همدلته په لومه کې بندېږي. دروازې ته دې پام وي. وروسته لاړم. د دروازې پر مخامخ پر 2 ګوتو کېناستم.
سترګې مې د ژوبړ پر دروازه او ځینې راوتونکو وګړو پورې ګنډلې وې. لیندن راووت او د دروازې په خوله کې ودرېد. ډاډه و چې څوک یې نه پیژني. ما لا تر اوسه جرترود د تل لپاره نه وه ورکه کړې. یوازینۍ خواشیني مې له دې امله وه چې هغه ولې په ژوبړ کې راڅخه ورکه شي او ولې یې موخه چې له شک پرته هماغه سپین نسرین دی پر وخت ونه پیژنم. نږدې 15 دقیقې وروسته جرترود د ژوبړ له دروازې راووته. یو سور ښځینه دستګاه ولې په لاس کې وه. ښکاره و چې د سی اس آی مهم اسناد پکې پراته او سپین نسرین ورسپارلي دي. د فریدریک سر وښورېده. زه پاڅېدم. سترګې مې په جرترود کې وې. د تګ له ډول څخه یې څرګنده وه چې ناارامه ده او ښار ته د تلو تلوار یې دی. غټې تورې عینکې یې پر سترګو وې. د ټیکسیانو د تمځای خواته لاړه. ورپسې شوم. هڅه مې کوله واټن ورسره کم کړم. دومره چې کله لومړی ټیکسي ته ورسېده زه 2-3 ګامه ځینې لرې وم. یو ځل مې شاته وکتل. لیندن هم راپسې وه. جرترود ټیکسي ته وخته او همداسې دروازه یې وتړله. ما د ټیکسي کینه دروازه پرانیسته او ځان مې پر چوکۍ وغورځاوه. د توپانچې خوله مې ورته ونیوله او ومې ویل سلام پیغلې جرترود. جرترود په ویره شاته وڅکېده. هماغه آن یې د ښي خوا دروازه خلاصه شوه او لیندن راپورته شو. جرترود یې راپورې وهله او اړخ ته یې کېناست. د ټیکسي چلوونکي شاته مخ راواړاوه او ویې پوښتل ښاغلو په دې مېرمنه څه کار لرئ؟ ما د توپانچې خوله د هغه پر شا کېښوده او ومې ویل درځه په تاړه نه لري. چلوونکي ټیکسي وخوځوله. د شا له خوا فریدریک په خپل موټر کې راپسې وه. ما د جرترود له لاسه دستګاه ولوکې او ومې ویل ډېر دروند دی. رښتیا پیغلې ژوبړ ته د ننوتلو پر مهال نه و در سره. جرترود عینکې ایسته کړې. ویرې او ډارې په سترګو کې څپې وهلې. زما د تصور خلاف ډېر ژر ځان وبایله. د مخ رنګ یې الوتی وه. ښکاره وه چې د خپلو فکرونو د منظمولو توان نه لري. لیندن وویل ووایه جرترود په ژوبڼ کې دې له چا سره ولیدل؟ ما پوز خان وواهه او ومې ویل ښه معلوم دی پیغلې له سپین نسرین سره د لیدنې ژمنه درلوده او دا دس کول هم هغه ورکړی. اوس باید ولیدل شي چې پیغله خپله څه وایي. جرترود په لړزېدلې لهجه چې ژوره نارامي پکې احساسېده وویل تاسې څوک یاست؟ زما څخه څه غواړئ؟ ما په خندا وویل رښتیا وایي پیغلې زه رامین یم ستا زوړ ملګری او دا ښاغلی مهم رئیس دی ښاغلی لیندن. ډېره بده شوه چې پیغلې موږ دوه ونه پیژندو. لیندن وویل ښه دا و چې لومړی مو لا ځان ور پیژندلی وای. ومې ویل پر پیغلې جرترود فرق نه لري. اخر یې وپیژند. ښه ښکلې پیغلې یو څو کلمې هم د ځانه اوسنۍ لیدنې په اړه وغږېږئ. موږ غوږ درته نیسو. جرترود چې سترګې په ما کې ګنډلې وې وویل زه له هېڅ شي نه یم خبره. لیندن په غوسه وویل ووایه سپین نسرین څوک دی؟ جرترود په ویره ځواب ورکړ زه په دې نامه څوک نه پیژنم. ما لنډ وخندل او ومې ویل کار مه په لره لیندنه پیغله خپله پوهیږي چې زموږ ځواب باید راکړي. جرترود وویل زه په یو شي نه یم خبره. یوه ټینګه څپېړه مې پر مخ ووهله او ومې ویل اوس څنګه؟ لیندن راته وویل دس کول پرانیزه چې څه دي پکې. درنو اوریدونکو دا و د 4 نفر پولیسي ناول 55مه برخه چې ما رحمت الله همت درته وړاندې کړه. په بله برخه کې چې یو ځل بیا ستاسې چوپړ کوم تر هغې ښه وخت